سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ له تورخم څخه بیړنۍ او عاجل خبر ده چې په تورخم کې تازه څه شوي دي جزئیات یې راسره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تورخم کې د نږدې 50 میډالونو د قاچاق مخه نیول شوې ده. د تورخم کمیسارۍ مسؤلین په دغه ګمرک کې د 9 څلوېښت بېلابېل میډالونو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکوي. د تورخم کمیسار اسمت الله یعقوب ویلي چې د دوی د سکن برخې مسؤلینو 9 څلوېښت بېلابېل ډوله میډالونه چې د بهرنیو هیوادونو اړوند دي نیولي دي. یعقوب زیاته کړې چې د یادو میډالونو قاچاق کوونکي په تېښته بریالي شوي دي او د نیولو لپاره یې جدي هڅې پیل شوي دي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم په دغه ګمرک کې ګڼ شمېر تاریخي اثارو، ګران بیه ډبرې، وسلې او نور بېلابېل توکي نیول شوي دي چې بهر ته یې د قاچاق هڅه کېدله. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه مو راسره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ او د داسې تازه پر وخت خبرونو مطالبو لپاره درسره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا مننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې